په پیل کې د خوست ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت امیر فخرالله سهیلي د مراسمو برخوالو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ وویل چې خوست دویم ولایت دی چې د بدني روزنې انسټیټیوټ پکې فعالیت پیلوي. ده وویل چې دا ډول انسټیټیوټ یوازې په کابل کې و خو د تخنیکي او مسلکي ادارې په لورینه او هڅو په دې وتوانېدو چې خوست کې هم یاد انسټیټیوټ منظور کړو. نوموړي د ولایتي ادارې څخه هم مننه وکړه چې په یاده برخه کې ورسره پوره همکاري کړې ده. چې دغه انسټیټیوټ خاص د ورزش په باره کې ده چې دغه انسټیټیوټ د افغانستان په سطحه صرف یو ځای په کابل کې ده او دویم انسټیټیوټ انشاءالله په خوست ولایت کې شو چې دغه انسټیټیوټ به د خوست ورزشکاران هغه ورزشکاران چې الحمدلله د خوست ورزشکاران ښه بیکګراوند او ښه پرمختګ لري او خوشبختانه دا به وایي چې د نن نه دخوا به انشاءالله د خوست ټول ورزشکاران په معیاري او په بین المللي ستاندارد تربیه کیږي. ورزشکارانو د یاد انسټیټیوټ په پرانیسته خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې باید مسلکي ښوونکي او نورو اړونده برخو ته یې توجه وشي. انشاءالله په دې چې توانېدل دي چې د خوست ته دغه تربیت بدني انسټیټیوټ وړی دی نو په دې به هم وتوانېږي چې صنفونه او د شاګردانو په هغه برخه کې چې دی ضرورتونه لري ټول مسلکي سمنونه پیدا کړي او هغې نه په ځانګړي ډول ښه استفاده وکړي بالخصوصا د هیواد او د ملت د پورې ابدي ګټه وبولي. یو د وي چې ښه مسلکي استادان ولري ښه شاګردان ولري او ښه مثال چاپېریال او منظم هغه ولري قوانینو چې په هغه کې خلک ښه تربیه شي او ښه زده کړې مسلکي زده کړې چې هغې څخه نور خلک هم ګټه او فایده ورسوي ځون دي پوره نور دي پوره ورسوي. ورپسې یو شمېر نورو ویناوالو هم په خپل وار سره خبرې وکړې. دوی د خوښۍ په څرګندولو سره د بدني روزنې په برخه کې د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ. دغه راز د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې اړوند خاص لیسې ګونګیانو زده کوونکو د خپلو زده کړو او درسي امکاناتو ترانسپورت او اړونده نورو ستونزو یادونه وکړه. دوی زیاتوله چې په نورو ولایتونو کې د ګونګیانو د لیسو لپاره ټول امکانات برابر شوي خو دوی تر اوسه په یاده برخه کې زیاتې ستونزې لري. دوی په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې د بدني روزنې د انسټیټیوټ پټۍ پرې کړل شوه.